الحمد لله الذي أنزل القرآن على محمد ليكون للعالمين نذيرا وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا زما عزت مندو محترم طلباء کرامو الله رب العالمین من او تاسې عظیم الشان کتاب ته کېنولیو چې دا د الله کلام دی او د دې په من او تاسې باندې انتهایی احترام لازمي دی ځکه دا شاعر الله دی او د شاعر الله تعظیم کول دا د تقوا د زړونو نه دي د دې وجه نه د دې عالم سره مناسب خبرې دا دي چې یو څو خبرې به داسې بیان شي چې ځینې د استاد سره تعلق ساتي او ځینې خبرې د شاګرد سره تعلق ساتي او ځینې خبرې د استاد او د شاګرد د دواړو دپاره دي لکه د مثال په طور اول په دې کې خپل نیت صحیح کول چې سړی د قرآن کریم یادوي یا دا تجوید کوي دا د په څه نیت باندې کوي او دارنګې نیت خالص کول د الله دپاره چې زه دا علم دې دپاره کوم چې د الله کتاب بلولم په صحیح طریقه چې الله رانه راضي شي خو دلته مې اوس مقصود هغه آداب بیانول دي چې هغه شاګرد سره تعلق ساتي نو اول وې د شاګرد دپاره لازم دا دي مناسب دا دی چې دا عاجزي ځان کې پیدا کړي بل دا چې دا شاګرد په ځان کې ادب پیدا کړي د خپل استاد اگر که دا استاد د دنه په کم عمر کې دی خو چې د استاد دی نو دا به لحاظ ساتي که دا استاد د کم شهرت والا دی که دا استاد د کم نسب والا دی او که دا استاد په خواله کې کم دی د شاګرد نه خو بیا هم شاګرد لا د استاد ادب انتهایی لازمي دی بل دا چې دا استاد دا شاګرد چې دی دا خپل استاد ته غاړه کیږي دا هغه د منلو خبره او په ځان باندې ومني چې او دا استاد کومه خبره کوي نه دا زه منم بل دا چې دا شاګرد به مشوره کوي په خپلو ټولو کارونو کې د خپل استاد سره چې کوم کارونه د ده د مدرسې موافق دي مناسب دي د ده درس و تدریس د دې کارونو باره کې به دا استاد سره مشوره کوي داسې مشوره وکوي لکه د مثال په طور باندې چې یو بیمار دی چې هغه ډېر عاقل و خیر بیمار دی او دا یو ماهر او اعلی ډاکټر للاړ نو دا عاقل سړی د هغه مشورې ته ډېر ښه غوږ دی چې دا ماله د څه پرهیز راکوي او د څه راته خوړلو امر راکوي دغه رنګې و شاګرد داسې یو متوجي او منونکی وی خبرې د استاذ لره چې دا ادب دی او دا ادب دومره انتهایی لازمي دی چې ډېر عالم دی هم کم وي علم دی کم وي خو چې ادب یې ډېر وي لکه د مثال په طور لکه مالګه دا مالګه لږه په اوړو کې استعمالیږي خو د هغې خوند ورسره څومره ډېر برابرېږي دغه رنګې لږ علم دی خو چې ادب پکې ډېري کوم سړي کې چې ادب نه وي نو دا د خپل فضل د رب نه محرومیږي لکه فارسیوانان وایي چې بې ادب محروم بود از فضل رب نو علم چې هر څومره اندازه کې خو ادب د هغه نه انتهایی زیات پکار دی بل دا چې دا شاګرد دته و د خپل استاد د سدوچت منصب بالا ښکاري چې زما دا استاد فویه دی زما استاد الله فویه دی خبرې ورکړې ده دا استاد ورسې معمولي نه ګڼي چې دا استاد په دې ټکي هم نه پوهېږي
د بل ځای د استادانو خبرې کوي د خپل استاد ورته استاد نه ښکاري، بلکې دا شاګرد وه په دې زمانه کې چې په کومه زمانه کې دا دی او په کومه مدرسه کې واقع د خپل استاد ورته د هر چا نه اوچت ښکاري. هله انسان ومخکې تللی شي. بل شاګرد له دا پکاري و چې د استاد په عیوبو باندې دا پرده راواچوي. یو عیب په استاد کې ښکاره شو، دا ښکاره نه کړي. لکه د بعضې سلفو مبارک راځي چې بعضې سلفو وه صدقه ورکوله او دعاګانې به یې کولې چې یا الله د استاد عیب په ما باندې ښکاره مه کړي، ځکه چې د علم کم برکت دی هغه برکت زما نه ضایع نه شي او خراب نه شي، د علم برکت مې را نه شي. استاد له چې شاګرد راځي یو مجلس کې او استاد ناست، دا استاد شاګرد چې راغی نو اول په دې مجلس باندې یو سلام وکړي، بیا چې د استاد سره د خپل شیخ سره ملاویږي نو خاص په هغه باندې بل سلام کوي. دا د هغه د ادابو نه د هغه سره چې ملاویږي. بل دا چې دا شاګرد دله پکار دی چې دا د استاد مخامخ کینی، داسې ونه کوي چې داسې ځای ګوري چېرته دنه شاته کینی او چېرته دیوال ګوري، چېرته بالښت ګوري، چېرته د ډډې لګولو ځای ګوري. که د اراده دی چې زه علم وکړم نو دا شاګرد و مخامخ خپل استاد څخه کیني. بل لا شاګرد و په ځان کې دا ادب پیدا کوي چې دا شاګرد و د درس په وخت کې په لاس باندې اشاره نه کوي، چې لکه یو کس ته ګوته ونیسي د لاس اشاره خو څه کې، بل آدابو نه دا ده چې دا شاګرد و په سترګو باندې هم د درس په وخت کې چاته اشاره نه کوي چې داسې سترګه ووایي. ولې په دې سره د استاد توجه خرابېږي، نو دې سره دغه درس اثر چې دغه خراب شي، ختم شي. نو انتهایی ادب څه وکینی او اشارې نه په سترګو نه په لاسو دا به نه کوي. او داسې ونه وایي کله استاد ته چې دا پلانکې سړی ستا د قول خلاف کوي، دا پلانکې سړی ستا په باره کې دا خبرې کوي، داسې خبر هم شاګرد له مناسب نه دي. بل شاګرد د آدابو نه دا ده چې دا شاګرد به غیبت نه کوي د هیڅ چا د خپل استاد په مخ کې، چې استاد سکینه د چا غیبت ورته راوالي، ځکه دا ګناه کې واقع کېدلي، استاد په دې خفه کېږي او په ګناه کې اوسه شریک کېږي، نو د غیبت نه وځان ساتي. بل شاګرد د آدابو نه ده چې دا شاګرد دا په دې مجلس کې په حضور د استاد د خپل ملګرو سره مشوره نه کوي، چې استاد هغه ته درس وایي یا هغه ته په انتظار کې دی او دی دا ټیم کوي چې راځه دې کار کې مشوره کوو. دا مشورې و شاګردان په وجود د استاد کې نه کوي، دا عمل نه وځان لکه کومه خبره راځي. بله چې یو استاد دی هغه استاد مثلا پاڅېږي تی خوا کې ناستې د لمن ونیسي استاد چې دا ټکی راته ووایه دا سرای کاږي. دا د استاد بې احترامي د داسې کار ونه کړي چې هغه د جامې نه ونیسي او ته زور کړي چې استاد چې ما ته دا راوښیوه. بله کله استاد طبیعت جوړ نه دی، مثلا درس ته ډېر طبیعت نه کېږي، نو هغه مجبوره کوي نه په دې باندې چې خامخا استاد چې دا درس اوس ما ته ووایه، ځکه هغه وه یا غمجني یا و یو څه کار لري یا و یو تکلیف کې بیمار وی، نو ته و په هغه باندې زور نه کوې. او بله کو استاد درس ویي او دا درس د دې نه لږ اوږد شو، نو د استاد د اوږد درس نه و ته ځان نه ملامته کې، په ځان و بوډ نه راولې چې مړه دا څه وایي، چې ځان دومره خراب کې او ګډ وړې کې چې بلکې داسې مو چې دا څه وایي بس هغه سبق باندې ځان د سره پوه نه کې، داسې دغه په ځان کې چې دی نو نه پیدا کې دا صفت. بل لا چې د استاد مدد و په جواب نه کې، چې استاد تا ته یوه خبره وکړه چې لکه دا کار وکړه دا کار وکړه، ته یې مړه دا سبا وکړم که دا بله ورځ وکړم، دا نن د دې ټیم نه دی، نو د استاد جوابونه ونه کې، بې احترامي ونه کې. په دې بې احترامۍ سره د انسان نه د علم برکت ځي. او بل لا چې د استاد راز به چاته نه ښکاره کې، تا در استاد یوه خبره وکړه هلکه دا چاته مه وایه داسې خبره ده، یا ستا په مخ کې د استاد بل چاته یوه خبره وکړه
نو د استاد دا راز دا و بار نه ښکاره کوي چې خلکو ته اعلان وکړي چې استاد دې داسې خبره وکړه. بل دا چې د استاد خبرې ته غوږ دی چې استاد څه وایي ماته، او که دا استاد چېرته په یوه خبره کې وخېده غلط شو د هغه دپاره عذر ګوري چې یاره کیدی شي استاد دا مطلب خو داسې خبره ترې وشوه، د هغه پردې خیال به ساتي، هغه به ته داسې ساتي چې پرکه د ده عیب به ښکاره نه شي. داسې اداب چې انسان کې کله راشي نو د انسان په علم کې چې دی نو خیر او برکت راځي. او اوس وخت کې چې دی نو خلک علمونه ډېر کوي، درس و تدریس هم ډېر دی، خو د اکثرو خلکو په درس او دغه کې داسې برکت نه وي، بلکې ډېر علمو کې سبا له کلینډرې پالشي، ځکه د دې د وخت نه چې دی نو د استاد خیال نه دی ساتلی، د مدرسې خیال نه دی ساتلی، دارنګې د قرآن کریم د ادابو خیال نه دی ساتلی. نو موږ او تاسې له انتهایی اداب ضروري دي چې موږ او تاسې د ادابو خیال وساتو. بل دا شاګرد چې کله درس ته راځي او مخامخ کېناسته نو په کار چې خپل زنګنونه ارامات کړي، لکه څرنګې چې په حدیث د جبریل کې راغلي دي چې جبریل علیه السلام راغی او رسول الله مخامخ کېناسته او خپل زنګنونه هغه ته مخامخ له زنګنونه ارامات کړه. داسې عاجزۍ ته انسان کیني، هغه موږ ته دین ښوده. دارنګې د شاګرد د اداب نه دا ده چې دا شاګرد به په لاره کې د استاد نه مخکې نه ځي، مخکې کېږي به ترې نه، د دې کوشش به نه کوي چې مخکې شم، کو چېرته مخکې ودرېږي به چې یاره زما را استاد یې مخکې شي. او بل دا چې کله شاګرد درس ته راغی نو د دې کوشش به نه کوي چې مخکې ځای ته ځان ورسوي او راغلی وروسته دی، بلکې چې کوم ځای ته دا رسېدی شو هغه ځای کې به دا کښېني. بل اداب نه دا چې دا شاګرد به داسې نه کوي چې یو شاګرد مخکې راغلی د ده په ځای باندې کېناستلی وي او دا د درس په دوران کې لګېږي، هغه ته ولکه زما له ځای نه پاڅېږه. په دې سره توجه د موجود خلکو د ناسو خلکو هغه خرابېږي، په دې سړی بد اخلاقه ښکاره کېږي، نو څوک به د خپل ځای نه پاڅوي. بل لا چې دا به خاندي نه، چې یوه خبره د خندا نه یو د خوله چینګه کلي او په درس کې لګي یا خپل منځ کې د یو بل څه خندا کوي، د دې کار نه وځان ساتي. او دا خنداګان اکثر په ډېرو خبرو څه پیدا کېږي. نو بل د آدابو نه دا ده چې شاګرد به ډېرې خبرې نه کوي، ډېرو خبرو څه زړه هم سختېږي او دارنګې دا برکت هم د سړي نه ختمېږي. او اول خو استاد له پکار نه شاګردانو سره ډېرې خبرې وکړي په غیر د ضروري خبرو نه. کم شاګرد ته چې تا داسې ډېرې خبرې وکړلې او لږه یې له ترجیح ورله، دا شاګرد بیا د استاد پلار شي. دا موږ لیدلي دي. کم شاګرد چې موږ وایو چې ته د محتمیم یو ترس یو قاري صاحب یو مولوي صاحب هغه وایي چې زه رښتیا یم دا استاد هسې فضول شی دی، بیا ورته را استاد هسې ټیپر ښکاري. نو په کار ده چې استاد هم شاګرد له د ډېرو خبرو مقور نه کړي چې خپل عزت په هغه باندې خراب کړي. دارنګې د درس په دوران کې و شاګرد ښي طرف او چپ طرف ته نه ګوري چې داسې کتاب ورسره استاد ورته لګی دی او دا کله داسې مخ اړوه کله داسې مخ اړوه، د دې کار نه وځان ساتي، متوجه به ناسي. او بل لا چې دا شاګرد چې دی مخامخ به ناسي خپل استاد ته. او بل لا چې دا شاګرد به حرص کوونکی په زده کړې د علم باندې داسې ونه کوي چې دا بیا بل اداب دی چې دا شاګرد اغستی شي نیمه صفحه سبق او دا وایي چې مړی په دې دو کرښو یا په دې 2-3 آیتونو به ورځ ډکه کړمه، داسې به نه کوي، بلکې خپل ځان ته به وګوري څومره قرآن کریم دا یادولی شي هغومره سبق دی دا آیات کی یاد کی او داسې دی نه کوي چې ځان خلاص کی صرف ورځ ډکه کی، دا د خپل نقصان دی ډېر زیات. نو دا حرص کوونکی په تعلیم باندې چې زیات قرآن یاد کی، زیاته حصه د درس یاد کی. او بل دا چې کله چې دا استاد کله چې دا مجلس استاد څخه حاضر شي او استاد نه وي نو داسې ونه کړي چې دا بس استاد نشه زم لاړم،
بلکې انتظار به کوي د استاد راتللو. او بل دا چې استاد ولاړ د چا څه خبره کوي نو دا به داسې نه کوي چې په دغه ټیم کې ورشي چې استاد جي تاسې لا جوړ نه وئ، تاسو څه خبره وکوئ او بس ما ته اجازت راکړه زه ځمه. داسې بې ادبه انسان به، داسې بې ادبه شاګرد به چرته هم خیر بې نموزي، ځان کې به د خیر صفتونه پیدا کوي، ښه اخلاق به ځان کې پیدا کوي او دغه رنګې د دې آداب و خیال ساتي. نو الله رب العالمین دی وکړي چې موږ او تاسې د دې آداب موافق خپل زندگی تېره کړو او خپل کم منزل مقصود دی چې هغه قرآن کریم صحیح لوستل او علم التجوید یادول او قرآن کریم کې دا علم ظاهرول. زمونږ داسې د علم داسې نه چې داسې هوایي خبرې دي او بس کېږي وه نه، چې کومه قاعده وویلی شي، کوم مخرج وویلی شي، کوم صفت وویلی شي، کومه خبره وکړي هغه دلته قرآن کریم کې موجود دي. ځکه خو دا علم یو شریف علم دی، د ټولو علومونه افضل العلوم دی، ځکه چې تعلق د اشرف الکتب سره دی. نو الله رب العالمین موږ تاسو کې دا صفتونه راولي. وبالله التوفیق.